بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیب کې موږ VLAN جوړو. VLAN مطلب دا دی چې ورچوال لین خلک د دې لپاره جوړوي چې کله یو ارګنایزیشن دی او په هغې کې ډیفرنٹ ډپارټمنټس دي، ستاسو سره یو یا دوه سویچونه دي، نو دا به د ډیفرنٹ ډپارټمنټس باندې څنګه تقسیموي. دا فزیکلی دا لین به فزیکلی یو ښکاري، یو لین به ښکاري، خو لاجیکلی به دا زموږ سره ډیر لینز وي. د هغې طریقه دا ده چې موږ به په دې کې یو دوه سویچ ځان سره راولو. سپوز زموږ سره دا دوه سویچونه دي او زموږ سره څلور لینه موږ جوړو. ټیک شو؟ د هغې دپاره به موږ دوه سیسټمې راوړو. دا دوه سیسټم د یو لین شوي، دا دوه سیسټمې د بل لین شوي. دغسې دا دوه سیسټم د یو لین شوي، دا دوه سیسټم د بل لین شوي. موږ پکې ډیر لین جوړولی شو، خو حالن ساعت پکې موږ یو درې لینې جوړ کړو. ټیک شو؟ کنیکټیویټي دپاره هم سټریټ کیبل استعمالول غواړي، سټریټ تھرو، او سویچ په د دې سره کنیکټ کړو، یا موږ اټومیټیکلی کیبل هم استعمالولی شو. ټیک شو؟ او دا به زموږ سره ورپسې موږ د 10 او 11 کنیکټ کړو. ټیک شو؟ دغسې سیم کار به موږ په دې کې وکړو. دا 1 او 2 کنیکټ شو، او په دې کې به موږ 10 او 11 کنیکټ کړو. ټیک شو؟ 10 او 11 ما کنیکټ کړل. دا زموږ سره دا دوه سیسټمې د یو لین شوي، دا دوه سیسټمې د دویم لین شوي. ټیک شو؟ یو 1 او 2 پورټ باندې کنیکټ دي، دا 10 او 11 پورټ باندې کنیکټ دي. دغسې دا دوه سیسټمې 1 او 2 والا د یو ورچوال لین شوي، او دا دوه سیسټمې د بل شوي. دې علاوه موږ لږ کلرز ورکړو. سپوز دا زموږ سره شو VLAN 10 شو، دا هم VLAN 10 شو. ټیک شو؟ او دا زموږ سره VLAN 20 شو، او دا هم زموږ سره VLAN 20 شو. ټیک شو؟ دې ته هم وام لیکو. دا زموږ سره شو ورچوال لین 10. ټیک شو؟ ورچوال لین 10 شو زموږ سره. دا هم زموږ سره ورچوال لین 10 شو، او دا یو زموږ سره ورچوال لین 20 شو. دا هم زموږ سره ورچوال لین 20 شو. ټیک شو؟ دا زموږ سره 20، دا دواړه 20 والا سیسټمې شوي، او دا دواړه 10 والا شوي. آی پی به موږ دې له ورکړو. فار ایگزامپل آی پی اډرس ورکولو طریقه هم دا ده، 192.168.10 نیټورک دی، نو .10.2 10.2 چې دی دا اولنی سیسټم شو. ټیک شو؟ او 10.1 به ډیفالټ ګیټ وی شي. دغسې د دویم سیسټم چې دی دا به شي 10.3. ټیک شو؟ او 10.1 به ډیفالټ ګیټ وی شي. دغسې ورپسې د 10 سیسټم دا دی، دا زموږ سره شو 10.423 هغه شو 4، او 10.1 ډیفالټ ګیټ وی شو. دغسې دا زموږ سره شو 10.5 او 10.1 ډیفالټ ګیټ وی شو. 20 چې کوم سیسټم دي دې له موږ آی پیز ورکړو. 20 ول به په 20 کې ورکړو، نو هغه به شي زموږ سره 192.168.20.2. ټیک شو؟ او 20.1 به ډیفالټ ګیټ وی شي. دغسې دا به زموږ سره شي 20.3 او 20.1 به ډیفالټ ګیټ وی شي. دا یو به زموږ سره شي 20.4 او 20.1 به ډیفالټ ګیټ وی شي. او دا یو به زموږ سره شي 20.5 او 20.1 به ډیفالټ ګیټ وی شي. دا دواړه سویچونه به هم موږ د یو بل سره کنیکټ کړو، چونکې سیم ډیوایسز دي، سټریټ کراس ور کیبل به استعمالیږي. دې لپاره به
کراس اوور کیبل موږ کېږه بیټ 01 او کېږه بیټ 01 د یو بل سره کنیکټ کړل. ټیک شو. اوس په موږ راځو په اصل کې دا ټول یو لین حسابېږي چې کله که موږ وی لین یو لین حسابېږي. د دې لپاره طریقه دا ده اول به موږ سویچ ته لاړ شو. په سویچ ته هم د ورننوتو طریقه دا ده چې کنسول کیبل ترو باندې دا اوس ګوره زموږ سره سویچ و. انیبل کمانډ به ورکئ، کنفیګریشن ټرمینل ته به لاړ شئ، هلته کې به اول دې ته نوم ورکئ هوسټ، دا زموږ سره سویچ 1 شو. ټیک شو. په سویچ 1 کې به که تاسو وګورئ اول موږ اگزیټ وو شو ویلین بریف کمانډ تاسو ورکئ، نو زموږ سره کرنټلی صرف یو ویلین دی په دې یو سویچ کې کرنټلی VLAN 1 دی، دا ډیفالت VLAN دی، اکټیو دی، سټیټس یې اکټیو دی او د 1 نه والا 24 پورټس دا او ګیګابټ 01 او 02 دا ټول د یو VLAN 1 سره دي. ټیک شو. نو VLAN 1 چې دا ډیفالت VLAN دی کنه او اکټیو د ټول انټرفیسز چې کوم د سویچ براده سره اسان شي او دا دوانه چې دا چې زموږ سره ډیفالت VLAN دي. اوس په دې کې موږ نور VLAN پکې موږ جوړو کنه. کنفیګریشن ټرمینل ته بلاړ شو، VLAN 10 جوړ VLAN 10 کمانډ دی، نیم بول ورکو سپوز دا زم سره سټوډنټس والا VLAN شو، دا ایکسیټ کړئ. VLAN 20 نیم بول ورکو سټاپ سپوز دا زم سره ایکسیټ کړئ. دو VLAN الان سات ماسیب جوړ کړئ ها، نوري نه جوړو. اوس کو تاسو ګورئ ټو شو VLAN brief کمانډ کو تاسو ګورئ کنه، نو دا ګورئ 10 student 20 staff دا زم سره دا دو VLAN موږ جوړ کړو. دې ته انټرفیسز ورکړه. ګورئ دا 1 انټرفیس دلته کې تاسو ګورئ 1 او 2 انټرفیس کاردار چې دا موږ VLAN 10 لور کو. دا دوه سیستم یې زموږ سره د VLAN 10 دي. دا کار به څنګه کو؟ موږ بلاړ شو انټرفیس رینج می چې کله موږ کنزیکټیو دوه یا درې انټرفیسز په یو ځای سلیکټ کړو د پار رینج کمانډ دی. انټرفیس رینج F01 نواله د 2 پور صرف دا دوه انټرفیسز ما سلیکټ کړل او په دې کې ورکړ چې سویچ پورټ موډ اکسس موږ دې څه ورکو چې دا چې کوم پورټس دي دا زم سره اکسس شول، یا به ټرنکو موږ پورټس یا به اکسس کو. دا موږ اکسس کو زیاتره چې کوم ان ډیوایسز کنیکټ دي کنه لکه لیپټاپ شو سیستم شو هغه ته موږ اکسس پورټ وایو. بل دا was a 10 نمبر چې کوم زم سره VLAN دی هغه ته ورکوم. نو هغې لپاره به ورپسې کمانډ ورکړئ چې سویچ پورټ اکسس VLAN 10 چې څنګه دا کمانډ زه ورکړم کنه تاسو دې ته وګورئ دا پورټ زم سره ګرین دی، دا ځای نه دی دا ګرین دی. چې دا کمانډ څنګه زه انټر کړم دا به ریډ شي، یعنی ریډ شو او بیا ولګېدل دا دواړه. نو دا په اصل کې هغې پورټ 10 نمبر ته ورغورځېدل. دا اوس اګزیټ کړئ. اوس دا ورپسې چې کوم دوه پورټس دي کنه لکه 10 او 11 نمبر پورټس موږ ورکو VLAN 20 له. نو انټرفیس رینج F010 او 11 دا دوه پورټس چې دي کنه دا موږ ورکو سویچ پورټ موډ اکسس، دا موږ اکسس کو سیم دغه کمانډ او سویچ پورټ اکسس VLAN 20 اکسس VLAN 20 دا چې کله انټر کو دا دوه پورټس په دې اسان شي. اوس دا سیم کار اوس دا کو تاسو ګورئ زمونږ د تاسو ته هم چې دا پورټس دې ته اسان شي کنه دي. نو شو VLAN brief کمانډ کو تاسو ګورئ 10 نمبر VLAN ته F01 او F02 پورټس دا غینه لره شوی دی، هغه نه 1 او 2 لره شوی دي. دغه 20 نمبر VLAN ته F010 او 11 اساین شوی دی. ګوره 11 او 10 او 11 چې دي کنه هغه ته لره شوی دي دا 20 نمبر پورټس 20 نمبر VLAN ته اساین شوی. دا سیم کار چې دا به مونږه په دې کې هم وکړو. تاسو ګورئ 1 او 2 پورټ 10 دا ورکول غواړي او 10 او 11 پورټ 20. نو دا سیم کار دی. نو دا به زه وکړم. اوس دا مونږه دا چې کوم VLAN دا ما ګورئ دا سویچ نمبر 2 دی، په دې کې مونږ دا سیم VLAN جوړ کړو چې تاسو ته وښیم. دا سیم کار چې کوم مونږ په سویچ 1 کې کړو شو VLANs brief کمانډ کې تاسو وګورئ کنه
نو دا سیم کار ما په دې کې وکړو 10 نمبر VLAN جوړ کو 1 او 2 مول ورکړ 20 نمبر VLAN 10 او 11 وسو که تاسو وګورئ کنه دا VLAN د یو بل سره کمیونیکیشن کولو غوړي سکسسفل شو چې دا 10 والا د 10 سره کمیونیکیشن کولای شي 20 د 20 سره کولای شي سکسسفل راځي دا د دې سره کولای شي خو پکې دا دی کنه چې دا 10 والا VLAN والا سیستم چې دی دا د دویم سویچ د 10 سره کمیونیکیشن نشي کولای کو تاسو وګورئ کنه دا به ان پروګرس فیل په دوباره هم مونږ کوو ان پروګرس او فیل دا غي وجه دا ده کنه چې د دوو سویچونو په منځ کې چې کم دا لاین مونږ ورکړی ګیګا بیټ 01 والا دا لاین چې دی دا زم سره کرنټلی د VLAN 1 حصہ ده او په دې باندې صرف د VLAN 1 سیستم تللی په پیکټس تللی شي د بلغه پې نشي تللی اوس د دې طریقه دا ده کنه چې دا چې کوم پورټس دی کنه دا طرف دا به زموږ ټرنک د ټرنک مطلب دا چې په هغې باندې د هر VLAN پیکټ تللی شي نو ټرنک کولو طریقه دا ده چې اوس په زه دې سویچ ته لاړ شم او ګیګا بیټ 01 ته به لاړ شم ټیک شو د سویچ 1 ته لاړم کنفیګریشن ټرمینل ته لاړم انټرفیس ګیګا بیټ 01 پورټ ته ننوتم هغې کې ورکړم چې سویچ پورټ موډ ټرنک کمانډ به زه ورکړم اکسس به نه ورکړم ټرنک به ورکړم او سویچ پورټ ټرنک الاود VLAN کم VLAN پې الاود کا 10 پې الاود کا او 20 الان ساتم سره دغه دوه دي 1 پې مې الاود کو ټیک شو بل به یو کمانډ موږ ورکو چې سویچ پورټ ټرنک نیټیو VLAN سپوز نیټیو VLAN موږ 99 نه دی جوړ کړی خو موږ به وله جوړ کړی VLAN 99 به جوړ کو د هغې نیم دا زموږ سره د نیټیو دپاره ما واخیست ټیک شو اوس دا ما وکړو که نه دا سیم کار به اوس موږ په سویچ 2 کې هم وکړو ټیک شو سیم کار ښه نه دا سیم کار ما چې دی دا په VLAN سویچ 2 کې هم وکړو زه ګیګا بیټ 01 ته راننوتم دا مې ټرنک کو او په دې مې کوم VLAN الاود کړه هغه 10 او 20 شولو او بل ما ورکو دته ما دا وویل چې زموږ سره چې کوم 99 VLAN دی دا ستا نیټیو VLAN دی بس دا کار چې دی وکړو بیا شو بریف چې کله تاسو وکئ که نه نو دا اوس ګورو 1 او 2 د 10 سره 10 11 د 20 VLAN سره او ګیګا بیټ 01 ته الوتی دی نه اټ مینس چې موږ نیټیو VLAN کړو 99 VLAN یو هم جوړ کړی دی ټیک شو اوس په دې د یو بل سره کمیونیکیشن کولی شي دا 10 نمبر سیسټم په کار دی چې د سره کولی شي نه سکسسفل شو دغسې دا 20 سیسټم به د 20 سره کولی شي او که سیمولیشن باندې تاسو وګورئ نو دا د 20 سیسټم به سویچ ته ځي د سویچ نه به تھرو ګیګا بیټ 01 باندې بل سویچ ته راځي چې دا مونږ ټرنک کړی دی په دې د 10 پیکټ هم تللی شي او د 20 پې هم تللی شي واپس راغی دی به یې واپس راولېږي او سیسټم ته به راشي او هغه به یې اکسپټ کړي دا به سکسسفل دغسې سیم کار چې دی زموږ سره دا 10 سیسټم د 10 سره کولی شي او پلی کا دی وینئ ټیک شو واپس چې دی راورسېد سکسسفل بشي دی اول په ریل ټایم کې ولیږو که مری دا 10 د 10 سره څه شو سکسسفل شو پلی کې ټیک شو سیسټم ته لاړ واپس سویچ ته لاړ هغه سویچ ته لاړ لاست به سیسټم ته راشي اکنالجمنټ دا به ریسیو شي او سکسس